السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه خوندوره ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته همدا طریقه درښیو چې څنګه یو موبایل په خپل کنټرول کې راوستلی شو. مثال ستاسو د ورور موبایل دی، یا څنګه ستاسو په خپله قبضه کې راوستلی شئ چې مثال دی کوم تصویرونه استعمالوي، دی کومه ویډیوګانې ګوري، مثال کوم پروګرامونه د په موبایل کې دي، یعنې د ده موبایل تاسو په خپله قبضه کې څنګه راوستلی شئ. که هغه دی ستاسو ورور یا په کابل کې وي یا بل ولایت کې، یا د افغانستان څخه هم بهر وي، پاکستان، دوبۍ، سعودیه یا کوم بل هېواد کې وي، نو تاسو د ده موبایل په بشپړ ډول څنګه په خپله قبضه کې راوستلی شئ. نو زه تاسو ته همدغه طریقه ښیم په نننۍ ویډیو کې. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمه خوندوره ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. نو لومړی به تاسو ملګري یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. زه پلی سټور ته راځم چې د هغه اپلیکیشن نوم دی ایرډرایډ. که هر کله تاسو په پلی سټور کې نه سرچ کولی یا مو پیدا کولی نه شو، نو ما به تاسو د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د همدغه اپلیکیشن لینک اچولی وي، او د لینک له لارې هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو زه راځم دلته لیکم د اپلیکیشن نوم. د اپلیکیشن نوم دی ایرډرایډ. تاسو دلته وګورئ ملګرو، ایرډرایډ. نو دا به تاسو ولیکئ دلته زما سره فعل حال شته سرچینګ کې. هر کله چې دا همدغه اپلیکیشن تاسو وینئ، دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ، خو زما سره فعل حالا موجود دی، زه یې نه ډاونلوډوم. نو هر کله چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړ، نو بیا به تاسو راشئ خپل موبایل ته. په موبایل کې به تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په اپلیکیشن کلیک وکړ، نو لږ انتظار پاتې کېږو ملګرو. نو دلته به ملګرو تاسو بیا به د لاندې ښکته ټسک بار کې تاسو وینئ دا می آپشن، په دانه به کلیک وکړئ. هر کله چې په د کلیک وکړ، تاسو ته به همدغه شان یوه صفحه راوړي. دلته به تاسو د پاس وینئ، ټاپ ټو ساین ان، تاسو په همدغه کلیک وکړئ. نو موږ په دا کلیک هر کله چې په دا کلیک وکړو ملګرو، ستاسو یو ساین ان دلته راځي، یو بل ساین اپ. که تاسو اکاونټ لرئ ساین ان، که اکاونټ نه لرئ ساین اپ. خو تاسو به اکاونټ نه لرئ ځکه چې نوی داخل شئ، په ساین اپ په کلیک کړئ. دلته به ایمیل داخل کړئ چې ستاسو ایمیل هر څه په پاسورډ او بیا نوم، که ستاسو په یاهو وي که په جیمیل وي، هر څه وي ایمیل به تاسو هلته داخل کړئ. نو زما سره فعل حالا اکاونټ موجود دی، زه ساین ان د لارې داخلی کوم دلته خپل پاسورډ. خو تاسو چې هر کله داخلیږئ، تاسو ساین اپ کلیک وکړئ. دلته به کوم ایمیل چې تاسو لرئ هغه ایمیل به داخل کړئ لومړی، بیا به پاسورډ داخل کړئ، دوباره هم هماغه پاسورډ، او بیا چې کوم نوم تاسو غواړئ هغه نوم به انتخاب کړئ، ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. هر کله چې اکاونټ جوړ کړم ملګرو، تاسو بیا راشئ اپلیکیشن ته. په اپلیکیشن کې به ساین ان کلیک وکړئ، او هماغه ایمیل مو چې کوم ورکړی یا به داخل کړئ. دلته چې کوم پاسورډ تاسو انتخاب کړئ، هغه پاسورډ به دلته انتخاب کړئ. نو زه راځم، زما سره فعل یو اکاونټ شته، زه هماغه اکاونټ ایمیل او پاسورډ دلته داخلوم. نو تاسو وګورئ دلته ملګرو، تاسو کله چې خپل ایمیل او پاسورډ داخل کړئ، تاسو ته به همدغه شان صفحه راشي. کله ستاسو اکاونټ داخل شي د اپلیکیشن ته، نو لږ انتظار پاتې کېږو دلته. نو دلته ولیکل سکسس کنیکټډ، تاسو وینئ ملګرو. نو کله چې ستاسو اکاونټ داخل شي، همدغه شان صفحه به تاسو ته راشي. نو هر کله چې همدغه اکاونټ داخل کړو، تاسو به د موبایل نه وځئ. نو تاسو چې کوم موبایل په خپل کنټرول کې راوستلی غواړئ د ورور، نو تاسو په هماغه موبایل کې هم همدغه اپلیکیشن انسټال کړئ، او هماغه ساین ان د لارې به همدغه ایمیل او پاسورډ داخل کړئ. هر کله چې ایمیل او پاسورډ داخل کړ په هماغه بل موبایل کې هم، نو ستاسو کار هلته نه راخلاص شو. نو تاسو بیا خپل موبایل ته راشئ. خپل موبایل کې به ګوګل کروم ته راشئ. د ګوګل کروم د لارې به تاسو داخلیږئ چې کوم موبایل په خپل کنټرول کې راولئ. نو زه تاسو ته مغونه طریقه ښیم، زموږ سره پاتې شئ، ویډیو سکپ کوئ مه. نو موږ راځو ګوګل کروم ته. اوس هماغه ایمیل او پاسورډ داخلوو د ګوګل کروم د لارې. نو تاسو به دلته په ګوګل کروم کې ولیکئ ایرډرایډ. هر کله چې دلته ایرډرایډ ولیکل، نو تاسو به لومړی کلیک کړئ. بیا زه ایرډرایډ لیکم، دلته زموږ سره فعل حال نشته هم، خو تاسو ته زه بیا هم لیکم چې تاسو سر مزغه هم به خلاص شي، تاسو ته بیا کوم مشکل او ستونزه پیدا نه شي. نو هر کله چې ایرډرایډ انتخاب کړ، تاسو ته به همدغه شان ملګرو ډېر لینکونه راوړي. تاسو به د لومړی یو وینئ،
ایر ډرایو ویب لوګین تاسو به همدغه نه کلیک وکړئ. هر کله چې په همدغه نه کلیک وکړ نو بخی دلته د ماښامه زنه ټایم هم دی خو اوس ویډیو هم نشو کولی پرېښودی ځکه چې ویډیو به په نیمایي کې پاتې کېږي. نو تاسو ته به همدغه شان صفحه راوړي ملګرو. تاسو به دلته هماغه ایمیل او هماغه پاسورډ داخل کړئ. نو زه هماغه پاسورډ او ایمیل داخلوم. زما سره یو اکاونټ شته. هر کله چې دا ایمیل او پاسورډ داخل کړه په همدغه ځای کې بیا به تاسو ساین ان نه کلیک وکړئ. ساین ان مو چې کلیک وکړ ملګرو تاسو ته به اوس هماغه موبایلونه راسرچ کړي کوم موبایلونه چې تاسو غواړئ چې په کنټرول کې راولئ. نو تاسو ته به د خپل ورور موبایل هغه یا د ملګري موبایل هغه نمبر او ماډل معلوم وي هماغه موبایل به دلته تاسو انتخاب کړئ. خو زما د ورور موبایل همدغه ماډل دی زه دا انتخابوم د موبایل او دلته اوکې کوم یې. زه اوس تاسو ته د خپل ورور موبایل په خپل کنټرول کې راولم. انتظار به وکړو. نو دلته به ملګرو تاسو بیا په ګیټ سټارټډ نه کلیک وکړئ. نو تاسو دلته وینئ ملګرو اوس زموږ کوم د ورور موبایل چې دی موږ په بشپړ ډول په خپله قبضه کې راوستو. د ده زه ټول فوټوګان ټوله ویډیوګانې د ده فایل منیجر فولډرونه د ده میسیجونه چې کوم میسیجونه درته راځي مثال د ده نمبر د موبایل کنټاکټ د ټول زه کتلی شم. دلته تاسو وینئ د ده کوم اپلیکیشنونه په موبایل کې انسټال دي فیسبوک میسنجر هر څه نور وي مثال یوټیوب دا هر څه زه د ده په خپل کنټرول کې راوستلی شم. نو زه راځم په فایل منیجر نه کلیک کوم. زه په فایل منیجر کې ګورم چې د ده کوم تصویر فولډرونه دي. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو په فایل منیجر کې بیخي اوس به د ده فایل منیجر خلاص شي. دلته مثال چې زما د ورور موبایل کې کوم فولډرونه کې دي دلته لږ انتظار کو. تاسو چې څومره نیټ تیز وي دومره صحیح کار کوي دغه. نو دلته تاسو وینئ ملګرو ټول فولډرونه چې د ده په موبایل کې زموږ ته یې دلته وښودل. اوس د ده موبایل ټول زموږ په قبضه کې دی. د ده څخه موږ اوس که موږ وغواړو فولډرونه هم ترې ډنګولی شو او ترې ډاونلوډ کولی هم شو او نور ډېر تغیرات د ده په موبایل کې موږ د همدغه ځایه راوستلی شو که دی په بل هېواد کې هم وي. زه دلته راځم یو فولډر ترې ډنګوم. تاسو دلته وګورئ مثال دلته زه یو فولډر ډنګوم ترې مثال دا فولډر مې انتخاب کړ د ډیلیټ په ټایټل بار کې دا آپشن کلیک کوم. دلته د اوکې نه بیا کلیک کړم. نو وبخئ دا زنه ټایم هم دی خو اوس ویډیو موږ نشو پرېښودی ځکه په نیمایي کې بیا هر څه ګډوډ کېږي. تاسو به وایئ چې دا زنه ټایم دی او تاسو ویډیو جوړوئ. نو اوس ته وکړو خو مجبور یو چې ویډیو جوړه کړو. نو فولډر موږ ډیلیټ کړو ملګرو. تاسو که غواړئ چې دې نه بهر شئ بیا به تاسو د کیپشن بټن وینئ د کلوز په دانې به کلیک وکړئ. نو اوس موږ دوباره راځو د ده پکچرونه ګورو چې د ده په کوم تصویرونه دي د په موبایل کې په پکچر نه مو چې کلیک وکړ دلته به تاسو ته هغه کوم تصویرونه فولډر چې د ګیلري چې تاسو به هماغه ته داخل شئ شخصا. اوس تاسو وګورئ د ده ګیلري موږ ته دلته ښیي په مکمل ډول. زموږ د ورور په موبایل کې دا تصویرونه دي. تاسو دلته وګورئ څانګ کې دا فولډر دي. دا ټول فولډرونه تاسو ته چې ښکاري دا په هماغه بل موبایل کې دي. دا ټول د فولډرونه دي. په هر فولډر کې جلا جلا تصویرونه دي. موږ دلته په یو فولډر باندې کلیک کړو. مثال د یو فولډر انتخابوم. همدغه فولډر ما انتخاب کړ. تاسو وینئ ملګرو هماغه تصویرونه یې دلته موږ ته وښودل. دا تصویرونه اوس موږ د ده نه ډنګولی هم شو او ډاونلوډ کولی هم شو او د همدغه ځای د ده هوم سکرین د هم وربندولی شو. یعنې د ده په طریقینه کې مو همدغه ځای سیټینګ هم کولی شو. دلته زه اوس راځم یو تصویر نه زه کلیک کړم. غواړم چې دا تصویر زه انتخاب کړم یا ترې ډیلیټ کړم یا ډاونلوډ کړم. مثال تاسو دلته د لاندې وینئ د تصویر مو چې کله چک مارک تاسو ته لاندې آپشن کوي ډاونلوډ. دلته تاسو وینئ سیټ دا اوس د ده بیکګراونډ ته سیټ اپ هوم سکرین ته موږ دا ور سیټ کړو. تاسو دلته چې کلیک وکړئ د تصویر نه تاسو دلته وینئ موږ تصویر کلیک کړو. دا تصویر زه کلیک کوم ډاونلوډ هر څه تاسو ته ښیي او زه ډاونلوډ کولی هم شم. ما به ډاونلوډ کلیک وکړو. تاسو دلته وینئ اوس دا ډاونلوډېږي. نو ټول آپشن تاسو ته ښیي که په پکچر مو تاسو کلیک وکړئ تاسو د ده بیکګراونډ ته وربندولی شئ او نور ډېر آپشن دي او ډیلیټ کولی هم شئ ترې. نو اوس دا تصویر موږ ډاونلوډ کړو. تاسو وینئ دلته دا تصویر اوس زموږ د ده موبایل څخه راډاونلوډ کړه. دا همدا طریقه وخت دی چې په همدا طریقه ملګري پوه شوي وئ چې مثال موږ یو تصویر څنګه د خپل ورور د موبایل څخه ډیلیټ کولی شو. مثال څنګه یا پروګرام څنګه ترې ډیلیټ کولی شو. نو زه تاسو ته د پروګرامونو طریقه هم ښیم. دا نوره تصویرونه دي تاسو دا وینئ دا کې د کوم لغتونه دي د انګلیسي په باره کې زما په نظر هغه فولډر دی. دلته ټول دا تاسو خپله ترې غلا کولی شئ. مثال ترې خپل موبایل ته ترې ډاونلوډ کولی شئ.
نو دلته زه اوس راځم مثال د پروګرامونه ګورم چې آیا د کوم پروګرامونه انسټال کړي دي په خپل موبایل کې نوي پروګرامونه کوم انسټال دي دای چې هر نوی پروګرام انسټال کوي تاسو ته به پته لګي چې دا پروګرام انسټال یا هر نوی عکس ته انټرنیټ څخه را ډاونلوډ کوي یا هر نور ویډیوګان را ډاونلوډ کوي تاسو ته پوره پته لګي نو دا د پروګرامونه دي که زه دلته یو پروګرام وغواړم د موبایل کې زه ډیلیټ کولی شم د همدغه ځایه نو دا یوه ډېره زبردسته طریقه ده ملګرو ویډیو شیر هم کوي د نورو ملګرو سره نو دلته چې نور ملګري هم پیدا ترې واخلي نو دلته زه یو پروګرام انتخابوم مثال همدغه پروګرام د دلته څخه ډیلیټ کوم فقط دلته تاسو د ډیلیټ یا پوسټ په ټایټل بار کې یا د سانګ کې دا نه زه کلیک کړم او ډیلیټ دا پروګرام د په موبایل کې ختم شي خو یو شرط وي ملګرو دا موبایل هغه وخت ستاسو په قبضه کې راوستلی شي چې ستاسو ورور یا ملګری هم آنلاین وي چې آنلاین نه وي هغه موبایل تاسو نشو په قبضه کې راوستلی نو همدا طریقه و ملګرو خدای دې وکړي چې په طریقه یې پوه شوي وئ نو په همدې طریقه تاسو هر څه ډیلیټ کولی شئ مثال خپل موبایل ته هم ترې انسټال کولی شئ له همدغه ځایه نو دلته نوره ډېر اپشن دي که موږ ټول اپشنونه تاسو ته ښیو تاسو نوره خپل پکې وګرځئ ځکه چې بیا زموږ څخه ویډیو ډېره پسې اوږدېږي او ستاسو هم په مصرف کې راځئ نو د اوس لپاره تر همدې ځایه بس و ملګرو نو زموږ چینل د سبسکرایب کولو نه هم در څخه پته نه شي د دې څنګه تر څنګ زموږ نوره مهمه خوندوره ویډیوګانې هم تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو